د مړي خېټې ته لږ فشار ورکړل شي چې سر یې راجیب کړي او خېټه یې زور کړي چې د دې سره د مړي په بدن کې اضافي مواد دا راووځي، اضافي نجاست ووځي. د دې نه وروسته د دغه څادر له لاندې نه باید په تشناب کاغذ سره یا په یو پلاستیک سره هغه مواد چې راوتلي وي هغه پاک شي او له دې وروسته غسل ورته شروع شي. د غسل ورکولو شروع باید د انسان له سر نه وشي. لومړی سر ومینځل شي، د هغې نه وروسته په یو لمده ټوټه باندې د خوله، غاښونه، پوزه او غوږونه دا پاک کړل شي او سر او مخې دا په صابون یا د بیرو په پاڼو سره ووینځل شي. له دې وروسته مړی باید له سر نه تر پښو چې مخامخ پروت ده باید لومړی په صابون یا په د بیرو په پاڼو باندې دا ووینځل شي، داسې ووینځل شي چې یو ځای هم وچ پاتې نه شي. له دې وروسته مړی ښی خواته تاو کړل شي او د ښی خوا تاولو نه وروسته د ده لاس د ګوتو تر څوکو نه تر تخرګه پورې دا ووینځل شي. همدا ښی اړخ یې د مخې او د شا له خوا نه ووینځل شي. بیا مړی ډېر په ارام سره په خپل ځای بېرته اوار واچول شي او بیا چپې خوا ته تاو کړل شي. د چپې تاولو نه وروسته د ده چپ لاس د ګوتې له څوکو نه تر اخري تخرګ پورې بیخه پورې دا ووینځل شي او بیا چپ اړخ او مخه او شا دا پرېمینځل شي. د دې نه وروسته باید ارام په تخته واچول شي. همدغه طریقه لومړی یا په صابون یا د بیرو په پاڼو باندې یعنې د هغې په اوبو باندې ووینځل شي. له هغې وروسته نه په ساده او پاکو اوبو باندې او له هغې وروسته په اخره کې په اوبو کې کافور یا عطر ګډ شي او په هغې ووینځل شي 3 ځلې. ډېرې طریقې شته، یوه طریقه مو په ذهن کې کېږدئ، ټولې صحیح طریقې دي. په همدې طریقې سره د مړي غسل تکمیل شو، پوره شو. دا د غسل طریقه 15 دقیقې وخت نه نیول کېږي. دا طریقه یاده کړئ، دا اوس یاده کړه، خپل ملګرو ته، خپل فامیل ته، همدا نن ټولو ته یې ور زده کړه. چون موږ و تاسو باندې لازم ده چې خپلو خپلوانو ته موږ غسل ورکړو. متاسفانه چې نن سبا نه په مکاتبو کې، نه په مساجدو کې، نه په مجلسونو کې، په هیڅ ځای کې دغه طریقې نه ښودل کېږي. موږ او تاسو اکثره 90% ځوانان او ښځې د دې طریقې نه محرومه پاتې ده. مسؤلیت یوازې د ملایانو، د جومات د امامانو یا هم د سپین ږیرو په غاړه پروت دی. دا طریقه زده کړئ، دا ویډیو شیر کړئ، په دې نیت شیر کړئ چې که ستاسو دغه ویډیو نور څومره ستاسو ملګري وګوري هغه ټول د دغه ټولو په اجر کې ته شریک یې. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وایي چا په داسې وخت کې چې زما په امت کې یو سنت مړ او ورک وي دا یې را ژوندی کړو نو الله به د یوه شهید اجر ورته ورکړي. ومنئ چې دغه سنت زموږ او تاسو په اسلامي ټولنه خصوصا په پښتنۍ ټولنه یا په افغاني ټولنه کې دا سنت ورک ده او مړ ده. کوشش وکړئ نشر یې کوئ، په اجر کې ځان شریک کړئ او ټولو ته یې ورسوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دعاة إلى الحق لسنا طغاة ولسنا مع الذل نرضى الحياة. تعالوا إلى الخير